څه رقم د خبرې کوی شي؟ څه رقم ده؟ السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسې به دغه ښایسته سیمه ګورئ. ماشاءالله ډېره ښایسته ده. وطن خو ټول ښایسته ده، د وطن هره برخه خوند کوي، خو دغه سیمه ځانګړې ښکلا لري. ښه لیدونکو، موږ غوښتل چې د دې سیمې د ښایست له تاسو سره شریک کړو، تاسو هم هغه د وطن مینه پرې ماته شي. دا چې موږ ولې دلته راغلي یو او کوم خواته به ځو، دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. تر هغې پورې تاسې دغه ښایسته منظرې در سره وګورئ او موږ له اخره ځو. دا خپرونه خوشحاله خپرونه ده، انشاءالله خفه کیږئ به نه او تر اخره پورې یې وګورئ موږ سره او دا ښایسته ښایسته منظرې مې سره ننداره کوئ. ژوندون ښې ورځې شپې مې اوې ځانې دې ژوندی دې اوې ځانې دې ژوندی دې شکر شکر مسلمان یم. قدرمن لیدونکو، تاسو به ښایسته منظرې کتلې وي. دا چې لاره اوږده وه، موږ خپل هدف ته راورسېدو. دغه ځای به تاسو موږ سره مخکې هم په ویډیو کې کتلی وي چې دلته یو سپین ږیری باباجان ژوند کوي. هغې یو زوی چې ده مزدوری هم و او د خپه یې ماته شوې وه، دلته اوس ناست ده. الحمدلله اوس تللی شي. د دغه یو دوی مات شوی و. تاسې کولی شئ د ده ویډیو موږ سره وګورئ. څنګ کې عکسونه یا ویډیو انشاءالله موږ دا ویډیو کې درته واچوو، هغه هم لیدلی شئ. خو الحمدلله دا اوس په خپو باندې راګرځېدی شي. ته جګ شه پورته شه، اوس ګرځېدی شي. الحمدلله. دغه چې و غورځېدلی و، ادوم یې مات شوی و، بیا خوست ته یې راوړی و، د شپخانه کې و او بالاخره د کار وشو. دغه د اوس په خپل خپو باندې ولاړ دی او ګرځي. بس الله پاک دې هېڅوک هم نه محتاجوي، ځکه چې روغ صحت ډېر مهم ده. ښه، د دې سره هره میاشت زمونږ یوه خورکۍ ده لندن کې، هغه ورسره کومک کوي، مرسته کوي. مونږ یې تر دوی رارسوو. دا چې پلارجان یې نشته، هغه تللی ده چیرې میلمه ده، نو زوی هم خبرې نشي کولی. هغه مواد ورته سپارو، دوی ته یې ورکوو. دا ویډیو موږ سره اخره پورې وګورئ. اوس ښه خو یې انشاءالله ټیک ټاک. ښه ډېره ښه ده. خبرې کولی شئ؟ څه رقم د خبرې کولی شئ؟ څه رقم ده؟ زه په خبره نه پوهېږم، نه چې څه وایي، زه په خبره باندې نه پوهېږم. خدای خوله باندې ګونګ د خبرې کوی شي، داسې خبرې کوي سړی نه پوهېږي. نو دا یې په خبره باندې نه پوهېږي، سر یې نه خلاصېږي، خبرې نه شي کولی. یا که یو شي نوم ورته نه ورځي، یو شی هم نه شي ویلی. دا څه شی دي دغه؟ دا څه شی دي؟ هو چې ده خپله چې ده خپله هسې دومره پوه شوم چې ده خپله چې ده خپله هسې. ښه، زه الله پاک دې څوک په دې حال باندې نه کوي، الله دې ته شفا ورکړي. ښه، موږ یو څه مواد راوړي، هغه درته سپارو، بیا کور ته یوسه. ښه، ته خو یې نه شې وړلی، بل څوک به سره کومک وکړي. پلارجان یې چېرته ته تللی سفر باندې، نو موږ مواد ورته تسلیموو. تاسې ویډیو موږ سره وګورئ. شکر شکر مسلمان یم، ټولې هیلې مې ژوندی دي، ټولې هیلې مې ژوندی دي، خو غربت راباندې کړي داسې لیدونکو، دا د کلي ماشومانو موږ سره کومک وکړلو او انشاءالله نور کومک به وکړي تر څو د دوی تر کوره یې ورسوي. نو دغه موادو چې دوی ته موږ وسپارل انشاءالله الله دې زموږ په وطن کې غربت ختم کړي. نو دا خپرونه دلته پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې
ښه درته غواړم. شکر شکر مسلمان